دا موږ یو رواج د مذهب د دین د اسلام روان کړی دی، بې کتابه مې نه دی روان کړی. خلکو ته ورته ګوره، موږ به خلکو ته ویل دا لنګوټه دونه ثواب لري، دا یو لمونځ په لنګوټه د څو لمونځو ثواب لري. ما سره کتابونه پراته دا پرېږده. موږ به خلکو ته ویل چې د خدای د پیغمبر عمل دی لنګوټه تړل. موږ به خلکو ته ویل چې د ملایکو عمل دی لنګوټه تړل، ملایکو تړی. موږ به دا خلکو ته ویل ای وروره دا لنګوټې مه پرېږدئ، تړئ. نن د ملایانو د خوا څخه لنګوټې په خولۍ بدلې شوې، خدای ته وګورئ څه پېښه راوسوه. زه دا سوال کوم پر یو چا د پیغمبر علیه السلام حکم دې راښکاره کړي چې مه یې تړئ لنګوټه. لیکن دا خو وایي چې وروره عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتم ارخى عمامته. دا مشکات شریف کې دی. دا نبی علیه السلام لنګوټه تړلې ده، شمله یې ورکړې. نبی علیه السلام ویلي ول علیکم بالعمائم فانه سماء الملائکه. تاسې لنګوټې تړئ، دا د ملایکو عمل دی چې تیار کوي. دا د نبی علیه السلام خبره. نبی علیه السلام په دغه کې په فتح مکه کې په عام په د مکې په کال کې وعليه عمامة السوداء، دا د خدای د پیغمبر خپل عمل دی. نبی علیه السلام توره لنګوټه تړلې وه په جهاد. دا د خدای د پیغمبر دغه د عمل دی. ته راواخه حدیثونه چې کومه لنګوټه یې تړلې ده، کومه لنګوټه یې تړلې ده، کومه څونه لنګوټې. ته د حدیثونه رااړوه، ابو داود، ترمذي، ابن ماجه کتابونه، ته حدیث رااخله څونه لنګوټې یادې شوي دي. یو راواخه چې نبی علیه السلام ویله مه دی پره سپېرېږي. دا حالات ته دی سم دم و دا خبره ته متوجه سي. نن د مدرسو سې سپینې خولۍ راغلي. څه مطلب؟ دا مطلب دی دا زما د مذهب خبره ده. نو خو دا د حدیث خبرې دي، دا وچ مطلب. خلک ته دا وایي چې وایي دا خلک بدعات والا سوله، بدعتیان دا کار کوي. اوس موږ دا کار پرېږدو. بدعتیان خو قسم قسم کارونه کوي، هر کار به موږ د بدعتي دپاره پرېږدو. د بدعتي کوم کار چې ښه یې کوي هغه زه روان یم، که ده زما پر لار ښه کار کوي کوي، که نه کوي نه دی کوي. هغه دې داسې دی نه چې که ده خولۍ دغه پر سر وله، سبا خو د ده خولۍ پر سر ده، نو هغه هم به راغورځوي. نو خو ما زما خولۍ پر سر شوه، لنګوټه مې وغورځول. سبا د بدعتي هم خولۍ پر سر ده، لنګوټه یې غورځولې، نو دغه خولۍ به زه هم پسې غورځوم. دارنګه ویلې ده وروره چې عمل کموم، عمل مه کموه، عمل زیات که. لیکن دغه د بدعتیان کوم کار کوي دی نه کوي، نه دی کوي. ته خپلې لارې لره خلک راوله وروره. زما دغه غږ دی پر مسلمانانو باندې، پر تا فرض ده چې مسلمانانو ته هغه لار وښیه چې ته په پوهېږې چې دغه